السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. محترم مؤمن ورونو، یو څو مفیدې خبرې ستاسې مخې ته ږدم چې د هغې عنوان دی د زړه ژوند. د انسان په بدن کې د زړه حیثیت د بادشاه دی، د سید دی. که دا زړه خوشحال او ټول بدن ورسره آرام کې او سکون کې. د چا چې زړه مړ شي بد داسې لږه قیامت چې پې قایم شي او عذاب ورته حاضر شي. زړه چې د چا مړ دا په دایمي تاوان کې واقع دی. سیده په دنیا کې بس یو جسم به باډي به ګرځي را ګرځي، په باډۍ خو نه ده که نه، خوراک او څښاک او شهوات دا صفت خو په حیوان کې هم دی. د انسان ځانګړتیا چې راځي د حیواناتو نه دا په ژوندي زړه باندې راځي چې زړه باید ژوند دی، زړه کې باید ژوند دی. وینذر من کان حیا، حلاوت د ایمان هغه چاته حاصلیږي چې هغه زړه ژوند دی. هغه څه پسې ځه چې هغه سره ستا زړه ژوندی کېږي. مړ زړه نه ځان ساته چې زړه دې مړ وي. د عباداتو پروا نه لري، د حج پروا نه لري، د جهاد پروا نه لري. څومره عبادات چې کوم دي چې دې سه د انسان ایمان قوي کېږي د هغې څوک پروا نه لري، ځکه زړه مړه دی. زړه په څه ژوندی کېږي؟ د زړه د ژوندي کېدو بعضې اسباب دي، دا ډېر مهم دي. څوک هم چې غواړي چې ښایسته ژوند وکړي، ښایسته ژوند، ښکلی ژوند، د سکون، د خوشحالۍ، د اطمینان، بس خپل زړه دې آباد وساتي. په څه باندې؟ د قرآن کریم سره په تعلق باندې. والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نکدا كذلك نفصل الآیات لقوم یشکرون. د دې مثال د څه شي دی؟ هغه څوک چې په قرآن کریم باندې فایده اخلي او څوک د قرآن نه فایده نه پورته کوي. ویحیی من حی عن بینه. قرآن کریم په سفر کې مولولا، په حضر کې مولولا، په لیسه کې دی ولولا، په کورس کې دی ولولا، په انشتوت کې مولولا، په دکان کې دی ولولا، دفتر کې مولولا، حتی په خپل مزرعه کې مولولا. ټول پاک زین دلته قرآن کریم لولا. په ټکو باندې مولولا، ناظره مولولا، حفظ امکا، په ترجمه هم ځان پوکا، فقهي مسائل د بلاغت او د احادیثو څومره فواید ټول دی وباسه. خو د قرآن سره تعلق ډیر کا چې څومره ډېر تعلق ساتلی شوی ساته. کوشش وکړه هفته کې یو کرته قرآن ختم کړه، زړه به دې ژوندی شي. د ټولو نه زیات چې ته خپل ځان مصروف و مشغول ساتې هغه د قرآن تلاوت وګرځوه. موږ او تاسو څومره وخت لرو، څومره فارغ یو، د ژبې څومره اوږده شپې دي، څوک یې قرآن باندې لاس هم نه ږدي. د که د زړه ژوند غواړې قرآن کریم سره تعلق ډېر ساته، تلاوت یې کوه، تفسیر یې کوه، تدبر پکې کوه، عمل پکې کوه، علم یې کوه، خو تعلق د قرآن سره ساته. ژوند که غواړي، سعادت که غواړي، د قرآن سره تعلق ساته. قرآن کې الله نه وایي اولینه وحی کې اقرأ وربک الاکرم، د اکرم صفت لاندې علماء فایده لیکي چې چاته چې قرآن کریم یې دی الله به عزت ورکوي والا، دا خلک به الله معزز ګرځي په ټولنه کې. دویمه خبره چې د هغې سره زړه ژوندی کېږي هغه د الله تعالی ذکر دی. بخاری روایت دی، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والمیت. هغه څوک چې الله یادوي هغه څوک چې الله نه یادوي مثال د مړي او د ژوندي دی. ذکر هغه عبادت دی چې تر ټولو کثرت سره د دې غوښتل شوي دي. یا ایها الذین آمنوا، ایمان والو، اذکروا الله ذکرا کثیرا، ایمان والو الله ډېر یاد کوي. فرض مانځه نه وروسته اذکار کوه، 5 وخته لمونځونه دي فرض دي، نه وروسته اذکار دی هغه کوه، د وده کېدو خپل اذکار دی هغه کوه، سبا ماښام خپل اذکار دی هغه کوه. نور مقید اذکار دي، مقید په مختلفو اوقاتو کې، کور نه د وتلو دعا، د داخلېدو دعا، جومات ته د داخلېدو دعا، د راوتلو دعا، د جامو د ویستلو د اچولو دعا، د خوراک د شروع د ختمولو دعا، دا ټول دعاګانې کوه. په لار باندې روانې سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله.
څلېري ساعته که شپه یې که ورځ یې ذکر او ذکر او ذکر ټول پاک ځینه په دې کې ذکر کوه. کله د قرآن تلاوت کوه او کله ذکر کوه. ته به د ژوند وګورې، ته به په دې مخ کې نور وګورې، ته به سکون وګورې، ته به یو ډاډ وګورې. د دنیا د خلکو د راضي کولو پسې که ځان مړ کړې ټول خلک ته نه راضي کېږي، بس الله راضي کړه. د الله راضي کولو پسې کوشش وکړه. نو دویمه خبره چې هغه ډېر کوه هغه ذکر دی. په دې باره کې ډېر ایتونه او ډېر احادیث چې دي دا موجود دي. درېیمه خبره چې زړه ژوندی کوي هغه جهاد فی سبیل الله دی. جهاد سل فایدې لري. تاسې وګورئ دا کوم ملګري چې مجاهدین دی او جهاد کوي دا څومره ډاډه دا څومره مطمئن د ټولې دنیا نه یې رانه کوي. ایمان یې قوي، توکل یې په الله باندې، اعتماد یې په الله باندې، منځ کې ورسره 2 روپۍ هم نه وي، هېڅ هم ورسره ظاهرا نه وي. خو جهاد فی سبیل الله د ده بیا آداب، د ده شرایط، قواعد، ضوابط پکې پېژندل هم ضروري دي. څلورمه خبره د نبي صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداري کوه. په 5 وخته مونځ کې هم کوه، د جنازې مانځه کې هم کوه، په غمونو کې هم کوه، په خوشحالیو کې هم کوه، په حضر کې هم کوه، په سفر کې هم کوه، مسجد کې هم کوه، په خپل کور کې هم کوه. هره طریقه د نبی رسم راواله. چې کله به څوک وفات شو نبی رسم به جنازه څنګه کوله؟ هماغسې جنازه وکړه. نبی علیه السلام 5 وخته مونځ کوم وسې کوه؟ هماغه شانتې وکړه. د نبی رسم ټول عادات راواله. حتی د نبی رسم یو دیني مسایل یو عادات دي، د عادات هم د نبی رسم راواله. په دې کې خیر دی. که څوک ژوند جوړول غواړي او ځان د رسمونو د رواجونو قصونه بچ کې بس د نبي صلی الله علیه وسلم تابعداري شروع کړه. دې کې ډېر خیر ده او ډېره فایده پکې ده. د ژوند چې څومره قصې دي د نبي سم په طریقه باندې کوه. که غمونه دي که خوشحالي نه دي خو د رسول الله طریقه را اخله. تقریبا شپه او ورځ کې 2000 سنت طریقې دي، په دې باندې علماو لیکل کړي دي. 5مه خبره هغه دا ده چې د علماو مجالسو کې ډېر کښېنه. په دې کې عجیبه فایده ده. لقمان حکیم خپل زوی له ویلي کنه چې زوی د علماو سره کښېنه، زنګنونه ورسره ولګوه، دې سره وایي زړه ژوندی کېږي، د حکمت خبرې به واورې، وایي داسې به د زړه ژوندی شي لکه مړه ځمکه چې اوبو باندې ژوندی کېږي. او دا دغه هم نقل دی او اثر نقل دی د عمر رضی الله عنه. هغې وایي لولا سجود و مجالس العلماء التي ينتقى بها فيها اطيب الكلام لاحببت الموت. وکه چې ته په دنیا کې سجدې نه وي او د علماو مجالس نه وي چې کې دې کې ښکلې خبرې را نقل کېږي، وایي ما به ځان دپاره بیا مرګ انتخاب کړی وی. دا رنګه دې سره هم څه کېږي ستا زړه ژوندی کېږي. شیخ الاسلام ابن القیم لیکي و یا حی یا قیوم لا اله الا انت، و د سار د سنتو نه بعد دا ذکر کوه، دې سره مو زړه ژوندی کېږي. هغه 40 کرته دا عادت ښودلی دی، خو عام روایتونو کې دا مطلق نقل دی، لکه کز العمال کې مطلق نقل دی. دا رنګه زړه ژوندي کول په مطلق نیک عمل سره کېږي. 5 وخته مونځ زړه ژوندی کوي، سار ماښام اسکار زړه ژوندی کوي، صدقه ورکول زړه ژوندی کوي، په مسلمان د جنازې مونځ کول زړه ژوندی کوي. هره دینداري چې ته یې کوې ستا به انشاءالله زړه ژوندی کوي. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبه. چا چې عمل وکړ نیک، که نارینه که زنانه او دا مؤمني، الله موږ به در ښایسته ژوند ورکړو. هره دینداري چې ته کوې، هر نیک عمل چې ته کوې، دې سره به ستا په زړه کې څه پیدا کېږي؟ بس ته به د سکون احساس کوې، ته به د خوشحالۍ احساس کوې. 8مه خبره چې ته غواړې زړه دې ژوندی شي، د قرآن و سنت زده کړه کوه، علم کوه. سیده تا نه به داسې متبحر عالم ستا نه به متبحر عالم جوړ نه شي، خو د علماو وعظونه اوره، بیانونه اوره، درسونه اوره، تفسیر درسونه اوره، د سیرت اوره. دا په ځان لازم کا چې زه به د علماو درسونو ته اورم. ته به دې په ژوند کې خوند وګوره، سکون به دې وګورې. امام شافعي صاحب وایي که نه، وایي من اراد الدنیا فعليه بالعلم ومن اراد الاخره فعليه بالعلم ومن ارادهما فعليه بالعلم. که څوک دنیا غواړي علم وکړه، که آخرت غواړي اما علم وکړه، که دواړه غواړي اما علم وکړه. غیر د علم نه مخکې تګ ګوره ناشونی دی. که د مور حیثیت دې پیژنې، د ښځې پیژنې، د ګاونډیانو پیژنې، حلال پیژنې، حرام پیژنې او حقوق العباد پیژنې، د الله حقوق پیژنې، دا غیر د علم نه ګوره نه کېږي. جهل تباهي د بربادي ده. علم وکړه، علم په علم باندې به مخکې لاړ شي. بله خبره چې ته غواړې چې ته زړه ژوندی کړې، ګناهونه مه کوه. تر دې چې ته ګناهونه کوې نو ته به وګورې. عبدالله مبارک وایي که نه، وایي رأیتو
رأيت الذين تميت القلوب رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث ذل ادمارها. دین معلومیږي وترک الذنوب حیات القلوب وخیر نفسك عصيانها. وی زړونه چې دي دا څه سره مړه کی د ګناهونو سره مړه کیږي. ته وکه ځان دپاره و د ګناهونو مخالفت د ځان دپاره اختیار کا. عبدالله بن مسعود به ویل که نه و ډېر مسکینان د دنیا نه لاړل خو د دنیا خوند یې ونه څکه. وایي څوک وو؟ وایي هغه څوک وو چې د هغوی د الله سره تعلق ډېر کم و، د الله سره تعلق کم و، ذکر اذکار یې نه کو، د الله بندګي نه کوله. اخیری سبب چې زړه دې ژوندی کوي هغه دا ده چې خوراک او څښاک دا حلال کوه. خوراک او څښاک دا حلال کوه. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دغه باره کې راځي دغه به هره دعا قبلېدله او خیرا به هم قبلېدلې. وایي د هغې راز دوه خبرې وي. یو به هغې ویل چې زه تل دپاره رښتیا یم، دروغ هېڅ کله نه ویم. دویم زما خوراک او څښاک دا حلال دی. ځان سره سوچ وکړه که یو سړی ځان سره واده وکړي زه به نن نه وروسته دروغ نه ویم. یو واده ځان سره وکړه زه به نن نه وروسته دروغ نه ویم او څه چې خورم باید حلالي، څه چې څکم باید حلالي، څه چې اغوندم باید حلالي. تاسو وګورئ هر دکاندار سګرټ او چرس او نسوار خرڅوي. څوک نسوارو کارخانه لري، څوک د چرسو لري، څوک د پوډرو، څوک اپین خرڅوي. ټوله ګډوډي خلکو روانه کړې ده. لږ څه وخوره حلال وخوره، ستا په ژوند کې به مسري، ستا په دعا کې به مسري او ستا په ژوند کې به سکون موجود وي. نو دا 12مه خبره شوله چې دې سره زړه ژوندی کېږي، هغه حلال خوراک او څښاک دی.